که زما په دعاګانو باندې کیږي پښتانه دي لکه ستوري د اسمان شي. قدرمنو کتونکو، عظیم خان یم له وطن سره د کراچۍ په ښار لی مارکیټ صرافه بازار کې موجود یم. په صرافه بازار کې د استاد محمد رفیق بلوچ صاحب اکیډمي ده چې په دې اکیډمي کې د ټیلی فلم اداکارانو ګولډن جوبلی ایوارډ شو منعقده کړه. په دې شو کې مختلفو فنکارانو ته ایوارډونه میلاو شو چې په دې ایوارډو کې خاص ایوارډ اکبر علي صاحب ته میلاو شو. دا ځکه چې اکبر علي صاحب په 500 فلمانو کې د خپل فن مظاهره کړې وه. په دې فلمانو کې 3 غټ فلمان، یو د پښتو فلم ننګ و ناموس، د اردو فلم درنده او د اردو فلم آتش. په درنده کې اکبر علي صاحب لشان مامر رانا سره کار کړی و. آتش فلم د یو څه وجوهاتو په وجه باندې ریلیز شوی نه دی. په دې فنکشن کې مختلفو فنکارانو ګډون وکړي چې په هغو کې مشهور ټیک ټاکر یوسف پټان، علي حسن، ذاکر پشاوري، منائل پټان، علي خان، ملنګ خان، انیلا بټ، رضا پاکستانی او ډیرو میل او فیمیل اکټرانو په دې پروګرام کې شرکت کړی ولی. په دې موقع مختلفو فنکارانو د اکبر علي صاحب متعلق څه وویل، راځئ چې په ګډه واورو. علیکم، زه علي حسن. نن موږ د ګولډن جوبلی په حواله باندې پروګرام کړی او د دې پروګرام په توسط باندې د وطن چینل عظیم بھائی د دې ډیره شکریا ادا کوم چې دوی راغلل په دې ګولډن جوبلی دغه کې شرکت هم وکړو، موږ له عزت هم راکړو او زموږ حوصله افزایي هم وشوه. تاسو د فنکارانو دومره کوریج کوئ او دومره ول خیال ساتئ، نو دا زموږ لپاره ډیره غټه اساسه ده. ستاسو د چینل ته هم زه دغه کوم خراج تحسین پیش کوم چې تاسو داسې واړه واړه فنکاران، لوی لوی فنکاران تاسو ته یو برابر دي. نو د دې لپاره ډېر مشکور یم ستاسو چینل، خصوصا تاسو چې مال راغلي د ما د سر سترګې ده. ټیک شو جی. د عظیم بھائی وایي چې د علي اکبر په حواله باندې خبرې وکړئ. نو علي اکبر بھائی یو داسې هستي ده چې هغه مقصد دا دی چې یو ښه اداکار خدای دی، هغه یو ډېر ښه انسان دی. ښه انسان مقصد اداکار خو هر سړی لکه زه اداکار یم، نور هم اداکار نه، خو مین شی اخلاق دی. آرټسټ لپاره ټول نه مخکې د هغه ګیټ اپ، د هغه چال چلن بهر پاتې شي د کیمرې نه وروستو چې په عام محفل کې یا په پروګرام کې ناست نو هغه له پکار ده چې هغه بیا هغه ورولي بایچاري وکړي او خپل یو مینې اظهار وکړي. نو دا پروګرام چې دی دا ما کړو د دې لپاره چې ما علي اکبر سره یو ادم کړی و چې په پروګرام کوم دا ځای له وړي کو د هغې لپاره چې دی لکه زه بخنم غواړم. خو لکه زه د علي اکبر ډېر زیات مشکور یم چې هغه مال راغی، تاسو راغلی، ستاسو چینل زما نه انټرویو واخسته، په دې هم شکریا. او دا څومره ټیک ټاک والا یوسف بھائی راغی او انیلا بټ راغله، دا نور څومره زموږ ټیلی فلم سټار راغلو، ټولو شکریا ادا کوو چې په دې چینل باندې زموږ دا خبرې ټول واوري او خصوصا الوطن چینل لکه زه بیا شکریا ادا کوم چې هغه راغلل، موږ له موقع راغله د خبرو. ډېره مننه. السلام علیکم. فلم ایکټر، فلم ساز او ټیک ټاکر یوسف پټان نن د علي اکبر صاحب د پروګرام ته راغلی ګولډن جوبلی تقریب دی. لالا دغه پوښتنه کوم چې د علي اکبر متعلق څه ویل غواړي. السلام علیکم. علي اکبر یو ښه آرټسټ دی، 50 فلمونه پوره شو په کراچۍ کې او 3 فلمونه په پښتو سینما کړي دي او باقي ټیلی فلمونه پښتو دي. ډېر ښه اکټر دی، ما سره ښه کار کړی دی او ډېر مینه ناک او ډېر ملنګ انسان دی. الله تعالی ول عزت ورکړی دی، پروردګار چې چاله الله عزت ورکړي د هغې قدر عزت کول پکار دی. نو هغې له الله عزت ورکړی، زموږ هم پکار دی چې هغې له عزت ورکړو. ما سره ډېر کار کړی دی، ما ته لالا وایي، ما له عزت راکوي، ما ته استاد وایي. قدرمن سړی دی، ښه درون سړی دی او ښه درون اکټر دی. د کراچۍ خاص طور د کراچۍ موږ به ځان یادو، ولې موږ د کراچۍ اکټران یو، پښتانه یو، خو د کراچۍ. نو موږ له لږ سپورټ پکار دی چې زموږ د پښتانه غټ پروډوسران چې کوم دي دا راشي، موږ ویني دلته ټیلنټ څومره دی، دغه ټیلنټ باندې کار کول دي. انشاءالله تعالی موږ هم د چا نه کم نه یو. نو چې نن KPK نه موږ څوک راغواړو غټ اکټر، نو انشاءالله تعالی راتلونکي وخت کې
د کراچۍ نه غل اکټر به سړی راغواړي کې پکې ته د خیر خدا زموږ مهنت دی او تاسو شان دي کم چې یوټیوبران دي هغه زموږ مهنت کوي او موږ لپاره دا پروګرامونه راځي ځان ستړی کوي نو دا تاسو مینه د موږ سره او تاسو چینل چې کوم دی دا سبسکرایبز کې لایک کې او دا ویډیو ډیر نه ډیر شیر کړئ. رضا پاکستانی صاحب د علي اکبر متعلق داغه د فلمانو متعلق دوی خبرې وکړه. السلام علیکم سب تعالی ډېر ډېر مهرباني چې تا په دې موقع باندې مونږ یاد کړو. علي اکبر زموږ یو دوست بلکې ورور هم دی. دې ډرامو ته راوستی هم ما دی. لاولنی ډرامه ما په غروغ کړله نو په وخت خیر شرمېدو خو اوس په اکټرانو کې یو اکټر دی انسان هو ډېر ښه انسان دی څنګه چې اکټر خره د قشن انسان خره انسانیت په کوم ډېر دی هر سړی عزت کوي د هر سړی عزت کوي اوره تاسو ډېر ډېر مهرباني. حسین لالا ته د علي اکبر صاحب متعلق څه وایي؟ علي اکبر زمونږ یو سینیر اداکار دی او زما یو ښه دوست دی ما سره فلمونه دي او زما سره تقریبا جوړه دی یو قسم لا او یو ښه اخلاق والا دی او نن هغه ډېر خپل پروګرام یې موږ مبارکباد ورکوو او تاسو زمونږ چینل والا ملګري یې وطن چینل تاسو ډېره ډېره مننه چې تاسو هر ځای ته موږ ته ځان را رسوئ او زمونږ یادګار ټول دنیا ته پیش کوئ او زمونږ کاسي کوئ نو زه ټول خپل ملګرو ته یم چې د پښتو په لحاظ سره د دې چینل ډېر غټ قدر وکړئ لایک یې کوئ سبسکرایب یې کوئ او فالو یې کوئ. ډېره مننه.